چارواکي وایي کندهار کې له 130 ډیر طالبان وژل شوي. د کندهار چارواکي تر 130 ډیرو طالبانو د وژلو ادعا کوي. د کندهار د ولي بیان د احمد بهیر احمدي ازادي راډیو ته تیر ماښام ویل چې دغه وسلوال په تیرو 24 ساعتونو کې د کندهار په ارغنداب، پنجوي، ژړۍ، میوند او معروف ولسوالیو کې د هوایي او ځمکنیو عملیاتو پر مهال ووژل شول. هغه زیاته کړه 131 وسلوال مخالفین وژل شوي، 40 تنه ټپیان شوي دي. د دوی 4 موټر، 23 موټرسایکل، تقریبا 80 میله بېلابېل ډوله وسلې هم له منځه وړل شوي او 15 پټنځایونه چې دوی په موقت ډول ترې استفاده کوله په بشپړه توګه له منځه وړل شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې بل خوا په هلمند کې چارواکي وایي 8 وسلوال طالبان وژل شوي. د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي هلمند کې 8 نور وسلوال طالبان وژلي دي. د 215 میوند قلعه اردو چارواکو ویلي دی و سرګروپ عبدالله جان په ګډون دغه وسلوال په ناوې او نادلي ولسوالیو کې دغه عملیاتو له امله وژل شوي چې پخوا په دغه ولایت کې پیل شوي وو. د قلعه اردو په خبرپاڼه کې د دغه وسلوالو د وژل کره وخت نه دی یاد شوی، خو پکې راغلي چې عملیاتو کې هوایي ځواک هم کارېدلی دی. دوی دا کړي چې د لارو د پاکولو پر مهال 28 کړۍ د وسایطو او پرسونل ضد ماینونه هم شنډ کړي دي، خو طالبانو له دغه ادعا په اړه څه نه دی ویلي.